یو حدیث کې راغلی صحیح حدیث دی، د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من صلى 12 رکعة فی یوم ولیله، و چا چې په شپه ورځ کې 12 رکعاته نفلونه وکړل، دا تی مراد دی. بل روایت معلومیږي بنى الله له بهن بیتا فی الجنه، الله جل جلاله به د دغه انسان دپاره په جنت کې یو بنګله جوړه کړي. داسې به څوک چې هغه د جنت بنګله نه غواړي، په یوه ورځ کې د ده دپاره په جنت کې بنګله جوړه شي. دنیا کې خدای کورونه مونږ جوړو سیبه سټه به د خلکو ووځي، د مال جان د هر څه نه هغه پې خلاص شي. یو معمولي کوري دنیا به څه کوري، په جنت کې بنګله او هره ورځ او یو اسانه عمل دی. نو باید چې مونږ په دې باندې اهتمام وکړو. هغه څه شی دی؟ هغه د فرض مونږ نه مخکې وروسته سنت چې کوم دی دا کول، دا انشاءالله ټول کوو، لیکن سړی اهتمام پې نورم زیات کړي او بل خوشحاله شي. ځکه کله یو عمل سړی کوي د هغې فضیلت ورته نه معلوم، نو دومره په اهتمام سره نه وي. چې کله فضیلت ورته معلوم شي نو بیا ډېر زیات خوند وله ورکوي. یو حدیث کې راغلی صحیح حدیث دی، د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من صلى 12 رکعة فی یوم ولیله، و چا چې په شپه ورځ کې 12 رکعاته نفلونه وکړل، دا تی مراد دی. بل روایت معلومیږي بنى الله له بهن بیتا فی الجنه، الله جل جلاله به د دغه انسان دپاره په جنت کې یو بنګله جوړه کړي. او د جنت بنګلې چې دا ډېرې عظیمې دي، اوږدې دي، غټې دي. روایتونو کې راغلي دي چې 80 میله به هغه اوږدي، میل د کیلومتر نه هغه زیات وي. نو المهم د اسانه عمل دی باید چې موږ په سنتو باندې پابندي وکړو او دا فرصت د لاسه ورنکړو. د دې سنتو بل یو ثواب فضیلت هم دی، هغه دا دی چې قیامت په ورځ باندې اول حساب الله جل جلاله د مونځ کوي. کله چې د یو مسلمان مونځ کې نقصان راوځي، بعضې قبول شوی نه وي، بعضې مات ګوډ وي، الله جل جلاله ملایکو ته وایي چې د دې نفلونه وګورئ آیا دا شته دی که نشته دی. د نفلونو کڅوړه چې وله راوسپړي بالفرض کوي، نه هغه وله فرایضو باندې بیا حسابوي. او که چېرته نوافل سنت دا ورسره نه وي نو خپل انسان بیا تبایي. نو باید چې دا موږ هیر نه کړو او دا عظیم ثواب ځان ته حاصل کړو. هره ورځ یوه بنګله، دا په څه باندې؟ په دې سنتو باندې. بله مهمه خبره دا چې په صحیح طریقه باندې وکړو، ځان ته خلاص نه کړو. ځکه چې په صحیح طریقه باندې ونه شي هغه به قبلیږي نو ملا پکې صحیح نه شي او رکوع کې هم دغسې شي. هذا وبالله تعالی توفیق، الله اعلم.